بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د سی پلس پلس 9 کلاس د نن به یو څه پروګرامونه سمپل پروګرامونه کوو ده په کنډیشنل اپریټر باندې. نو راځم وخت نه ضایع کوم، ډایرکټ کوډ کوم. صحیح ده، ما سنټکس الریډي انټر کړی ده. نو سمپلی اول یو پروګرام داسې جوړو که مطلب که چیرته مارکس مطلب که چیرته مارکس مطلب که چیرته مارکس صحیح مارکس ګریډر دي د څونه د 40 نه، نو څه وکړه، نو مطلب که چیرته مارکس زیات وي د 40 نه، نو دلته ما څه وکړه، پاسټ شو کا. صحیح ده، پاسټ شو کا، او کنې څه راته شو کا، مطلب فیل راته شو کا. صحیح ده، فیلډ راته شو کا. په دې هغه باندې مطابق د دې کنډیشن مطابق مونږ څه جوړو، یو پروګرام جوړو. نو سمپل راځه، ډېر سمپل ده. راځو څه کوو، سمپل یو انټیجر ویریبل اخلمه د مارکس لپاره. صحیح ده، مارکس، او یو بل ویریبل اخلمه چې هغه سټرینګ ټایپ کې اخلمه. سټرینګ هغه په څه ریزلټ به ورته وایو. صحیح ده، ریزلټ به ورته وایو چې تر څو ریزلټ پکې سټور شي. نو راځو پروګرام به داسې جوړو چې مطلب کنسپټوالي کنسپټ پیدا سي اوسي. اول به د هر څه نه مخکې یو میسج به ورته وایو، یو میسج به پرنټ کوو. مطلب چې انټر مارکس. صحیح ده، انټر مارکس انټر که. صحیح ده، مارکس به سمپلی انټر کوو. نو راځو دلته څه کوو، سی ان مارکس د یوزر لخوا به اخیستل کیږي، او کنسپټ به دلته اوسي چې مطلب ریزلټ. ښه، ریزلټ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ یو ریزلټ واخیسته، نو کنسپټ به موږ سره داسې اوسي که چیرته مطلب دغه مارکس. صحیح ده، دغه مارکس که چیرته مارکس زیات وي د څو څخه، د 40 نه. صحیح ده، د 40 څخه. نو څه راته پرنټ کا چې یو بل سمپل به لیکو چې دلته به نه لیکو، دا به په ریزلټ کې سی آوټ به ښه، دا به وروسته ولیکو. سمپل به دلته ولیکو چې پاسټ. صحیح ده، سمپل به ورته لیکو پاسټ. که چیرته مطلب مارکس د 40 نه زیات ول، نو سمپل ورته پرنټ کیږي پاسټ، او کنې سره ته شو کا فیلډ. صحیح ده، سره ته شو کا فیلډ. یو سیمی کالن ورته ورواچوم. صحیح ده، راځم اوس دلته څه کوم، دا ریزلټ به پرنټ کوم. نو دلته به یو سمپل هغه به ورته ولیکم، مطلب چې یو ریزلټ مطلب یو ریزلټ که چیرته هر شی په دې ریزلټ کې ول. صحیح ده، یو ریزلټ د ټیسټ. صحیح ده. نو راځو دا کمپایل کوو. مطلب چې هر څه دلته په ریزلټ کې اوسي، مطلب یو پاسټ د ټیسټ. دلته به ورسره یو دا هم ولیکو چې نور هم موږ سره مینینګفولي، او یا به فیلډ یا پاسټ راته لیکي. سمپل ده. صحیح ده، الریډي ما سیف کړی ده. لږ به راځم هم کوم انټر مارکس. زه به ورکم مارکس اول به زه 45 ورکم. صحیح ده، 55. نو مطلب څه وایي چې یو پاس د ټیسټ. صحیح ده. نو مطلب څنګه پاس شو چې دلته مارکس ما انټر کړه د یوزر له طرفه. صحیح ده، او دلته مارکس سین شو د یوزر لخوا کنسول ته پاس شول، او دلته په ریزلټ کې د ریزلټ مارکس که چیرته مارکس زیات وي د 40 نه، نو دلته 55 چې د کوم دی د 40 څخه څه دي زیات دي، نو څه راته شو که پاسټ. نو مطلب د کنډیشنل اپریټر مقصد هم دا ده، مطلب که چیرته دغه
حول حالت موږ سره که چې د حالت صحیح شو نو د حول سټیټمنټ به راته موږ سره اکزیکیوټ کیږي ښودل کیږي یا پرنټ کیږي او که چېرته دا فیلډ شه نو مطلب د سیکنډ سټیټمنټ نو ځکه دلته موږ سره د 50 چې دي زیات دي د 40 څخه نو اول سټیټمنټ موږ سره اکزیکیوټ شه او اوس زه راځم څه کومه 40 څخه زیات ورکومه زه راځم 55 څخه کم سوري نو راځم یو ځل بیا زه کمپایل کومه دا صحیح ده زه به دا لږ دې خوا راکږم لږ به را زوم هم کوم چې تاسو ته صحیح وښکاري نو زه 33 ورکومه 33 انټر کومه نو څه ورته وایي چې یو فیل د ټیسټ صحیح ده مطلب دا ټیسټ تا فیل که په دې خاطر چې دلته 33 کم دی د 40 نه نو د اول سټیټمنټ دلته موږ سره ایزیکیوټ نشه سیکنډ سټیټمنټ موږ سره ایزیکیوټ شه او دلته موږ سره څه شه سی آوټ شه مطلب یو خو موږ سره یو خپل یو سټرینګ ده او ریزلټ خو دلته د ریزلټ دا کوم یو کنډیشن چې موږ سره په ریزلټ کې سټور شوی هغه دلته په سی آوټ په طریق موږ سره پرنټ کیږي او دا سټرینګ د ټیسټ خو الریډي موږ سره سټرینګ ده صحیح ده دا خو به ځکه شو کیږي نو دا یو سمپل څه نو موږ سره دا یو سمپل کوډ ده یو سمپل څه ده یو سمپل مثال ده زه راځم څه کوم یو بل دې ته ورته مثال حلومه څه کومه مثال تاسو ته وړاندې کومه یو به دا موږ سره داسې وسي مطلب 3 حالته به په دې کې موږ سره وسي یا خو به مطلب که چېرته مطلب دا کنډیشن په دې کنډیشن کې به موږ سره که چېرته مطلب یو نمبر به موږ د یوزر له طرفه اخیستل کېږي که چېرته هغه نمبر زیات و د څه څخه د 0 څخه صحیح ده که چېرته دا نمبر زیات و د 0 څخه نو څه به موږ ته شو کېږي نو مطلب چې 0 څخه زیات نو څه به موږ سره شو کېږي دلته به موږ سره شو کېږي چې مطلب د نمبر چې د موږ سره څه ده نمبر موږ سره پازیټیو ده پازیټیو نمبر به موږ سره څه وي پازیټیو به وي او که چېرته مطلب نو یا به پازیټیو یا به څه نیګیټیو که چېرته د 0 څخه څه کوچنی وسي صحیح ده او کنه درې حالت دریم حالت هم واقع کیږي که چېرته مطلب دا نمبر زیات د 0 څخه نو دلته موږ سره څه شو کېږي پازیټیو که چېرته دا کم وي نو نیګیټیو شو کېږي او که چېرته مطلب دا داسې هم کیدی شي چې مطلب دا نمبر د 0 سره مساوي وي نو بیا په کوم حالت کې نو دلته موږ یو بل حالت څه کوو خرازه ورکوئ دا به داسې نه واضح کوم ډایرکټ به په کوډینګ کې تاسو ته څه کومه واضح کومه ناظم سمپل یو دلته یو انټیجر ویریبل اخلم نم صحیح ده ان ورته وایم او بل ورته بیا هم یو سټرینګ اخلم سټرینګ دلته دې ته بیا هم ریزلټ وایم هر به سمپل ورته وایم صحیح ده او ښه نمبر به بیا هم د ستاسو خوښه ده چې هارډ کوډ اخلي یا د یوزر لخوا زه وایم چې یوزر لخوا ښه اوسي چې لږ مینینګفول کوډینګ مثالي نو څه وایم چې enter a number صحیح ده for that بس سمپل enter a number یو نمبر مطلب انټر کوي یوزر به یو نمبر انټر کوي صحیح ده او دا به څه کوي کنسول ته به یوزر له طرفه ورکول کېږي نو هغه به سي ان نمبر خبره ټوله بیا هم دلته راغله دلته دا به زه په آر ویریبل کې څه کومه سټور کومه که چېرته مطلب دغه نمبر څه زیاتو د څه څخه د 0 څخه نو څه وکړه دلته څه وکړه راته پرنټ کړه چې مطلب positive number صحیح ده positive number که مطلب بیا به positive وي صحیح ده که نه positive او کنه نو څه به وي negative number
نیگیټیو نمبر صحیح ده تر څو چې موږ دا څه کو پرنټ کو نو دلته به سمپلی څه کو سی آوټ سمپل به څه کو آر به پرنټ کو دلته موږ یو نمبر یوزر به یو نمبر انټر کوي صحیح ده او دلته به څه کېږي آر کې د آر ویریبل مطلب ریزلټ آر سټینډز فار ریزلټ نو آر ته به څه اساین کېږي چې مطلب که چېرته دغه نمبر چې یوزر له طرفه کنسول ته ورکول کېږي که چېرته هغه زیات و د صفر څخه صحیح ده نو څه بلته موږ سره شو کېږي پازیټیف نمبر صحیح ده پازیټیف نمبر او که چېرته یا خو به پازیټیف یا به نیګیټیف که چېرته مطلب د صفر څخه کم و نو څه برته شو کېږي نیګیټیف نمبر راځم دا کمپایل کوم ډایرکټ صحیح ده دلته به زه نمبر ورکم اول به پازیټیف نمبر ورکم مطلب به ورکم 5 انټر نو څه وایي چې پازیټیف نمبر صحیح ده پازیټیف نمبر بیا هم دلته کنډیشن صحیح شو نو چې کنډیشن صحیح شو موږ ویلو چې فرست سټیټمنټ به ایکزیکیوټ کیږي نو د فرست سټیټمنټ راته شو که دا سیکنډ ایس موږ ته شو نه که ځکه چې موږ ویلو کنډیشنل اپریټر مطلب هم دا ده که چېرته مطلب کنډیشن صحیح شو نو دا یو سټیټمنټ پلانه سټیټمنټ موږ سره ایکزیکیوټ کیږي او دا د باقي بله به نه ایکزیکیوټ کیږي صحیح ده او که چېرته دا کنډیشن فالس شو نو بیا به دغه لومړی به نه ایکزیکیوټ کیږي دویمه به ایکزیکیوټ کیږي نو دا څنګه کیږي راځه یو ځل بیا کمپایل کوم تاسو ته دا پیره څه کوم دلته کنسول دلته یو منفي عدد ورکوم دا پیره زه ورکوم -3 صحیح ده -3 ورکوم انټر وهم نو څه وایي چې نیګیټیف نمبر ځکه چې دغه 3 څه ده کم د صفر څخه صحیح ده د ریاضي د قانون له طرفه قانون له نګاه نه هم موږ سره چې د صفر مثبت عدد ده صحیح ده چې څه مثبت شو نو -3 څخه زیات ده ښه بیا راځم بل امکان لري که چېرته زه دلته څه وکړم 0 انټر کړم صحیح ده دا بیا کمپایل کړم دلته زه څه ورکوم 0 انټر صحیح ده دا راته دوی اوس موږ ته وایي چې دا نیګیټیف ده صحیح ده اصل کې 0 نیګیټیف کېدی نه شي صحیح ده نو دوی دا خو کم نه ده صفر خو خپله مثبت د ریاضي قانون نه موږ صفر ته مثبت ویلی شو صحیح ده یا خنثی هم ورته هم ویلی شو چې د صفر د مثبت او د منفي عددو ترمنځ ده نو زه داسې یو قانون دلته بل هم راچوم یو کنډیشن بل هم راچوم که چېرته مطلب دغه څه دغه n مساوي شي د 0 څخه نو 0 دپاره بیل کنډیشن موږ ته شو که نو راځم دغلته سمپل څه کوم یو بل کنډیشن وراچوم صحیح ده دلته که چېرته مطلب څه وکړه مطلب که چېرته دغه n که چېرته د n مساوي شي د چی سره د 0 سره د 0 سره نو ته څه وکړه دلته راشه د صحیح ده که چېرته مساوي شي موږ سره د چی سره د 0 سره نو ښه دلته به راته سمپل شو که چی شی سمپل شو که چې مطلب 0 نمبر 0 نمبر صحیح ده او کنې نو څه به وي نیګیټیف به وي دغلته یو بل بریکټس واچو بل قوس به ور واچو ځکه چې دا خو چې د کنډیشن لپاره ده او دا مکمل تر دې سره صحیح ده دا بیل مکمل د دغه څخه بیل حالت ده صحیح ده یو حالت د دې دپاره ده او یو حالت دا قوس او دا قوس دا د دې کنډیشن لپاره دي صحیح ده نو راځم دا اوس کمپایل کوم نور کوم چینجز مې پکې ونه کړ صرف هماغه څه مې وکړه 0 لپاره مې کنډیشن ور واچو اوس که چېرته زه څه وکړم 0 ور واچوم چې دلته اوس ماته څه شو کوي زه به لږ رازوم کوم نو وایي چې 0 نمبر څه 0 نمبر په دې خاطر ده که چې دا دویم کنډیشن کې دلته موږ ور واچو چې n is equal to نو دا دلته موږ سره n د 0 څخه څه نه ده مطلب 0 نمبر مې واچو n د مطلب 0 د 0 څخه زیات راتلی نه شي نو دا کنډیشن موږ سره څه شه ناکامه شه فیل شه راغی د بل کنډیشن ته دلته موږ سره 0 دلته n ته 0 پاس شو نو 0 د 0 سره مساوي شه نو څه لومړی کنډیشن بیا هم موږ ویل چې کنډیشنل اپریټر مطلب هم دا ده که چېرته موږ سره د اول که چېرته موږ سره کنډیشن صحیح شو نو اول سټیټمنټ موږ سره ایزیکیوټ کېږي
نو بیا هم موږ سره اول سټیټمنټ څه 0 موږ ته ایگزیکیوټ کړه، موږ ته 0 شو کړه. صحیح ده. نو دا یو دوه سمپل پروګرامونه وو. نو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوي اوسي. صحیح ده. نو زه ډېر وخت بعد د خپل چینل ته د یو څه ستونزې له وجې نشم راتللی، نو بېرته زه اوس کوشش کوم چې زه خپل افغانانو ته یو ځل بیا د یوټیوب د لارې خپل چینل پر مخ بوځم. نو دا یو سمپل دوه پروګرامونه وو. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شوي. والسلام.